بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایتو صحت او روغ ژوند د مو هیله ده. نن ورځ د درسونو په دې لړۍ کې اتم ټولګي ته رسیږو. د اتم ټولګي اتم ده، خو لومړی کیمیا تعریفوم. پرون ورځ درس مو کیمیا مو په مسلسل ډول تعریف کړي و، بیا ضرور نه ګڼم چې په وغږیږو، خو فقط یوه یادوري کوم. کیمیا هغه پوهه ده چې د مادې له خواصو، جوړښت، ترکیب او د مادې له بدلونو څخه بحث کوي. دې ته کیمیا ویلی کېږي. اتم، اول اتم تعریفو. اتم د یو عنصر کوچنی ذره ده چې د همغه عنصر خواص ولري. اووم ټولګي کې مې تعریف کړی و، اوس مو بیرته بیا تعریف کړو. د اتم کلمه چې دو اتم، دغه د اتم کلمه د نوي شل کېدو معنا لري. اتم کلمه د اتمو څخه اخیستل شوی چې د نوي شل کېدو معنا لري. یعنی هغه مواد چې د ټوټه کېدو یا د ویش وړ نه وي، هغې ته اتوموس کلمه استعمالیږي یا اتومو ته ویلی کېږي. یا موږ داسې ویلی شو چې اتوم که په دوو برخو وویشو، ای یو توری ده او توم دا بله برخه ده. ځکه فرض مثال داسې کې ولیکم اتومو، اتوم موږ تاسې داسې لیکو اتومو. د اتوم کلمه چې دو دا د ویشل کېدو معنا لري، یعنی قابل د تجزیه. هغه شی چې د تجزیه وړ وي هغې ته اتوم ویلی کېږي. خو د ای کلمه چې ورسره راغلي دو دا د نفي معنا لري، نه، یعنی نه ویشل کېږي. د اتوم کلمې لفظي معنا چې دو نه ویشل کېږي، یعنی د تجزیه وړ نه دی. که څوک پوښتنه وکړي چې اتوم څه معنا، موږ ته یې چې د اتوم لفظي معنا دا ده چې د ویش وړ نه دی یا د تجزیه وړ نه دی. ښه، په شلمه پیړۍ کې چې کومې څېړنې شوي دي، هغو څېړنو نتیجه دا ده چې یو اتوم په مسلسل ډول د ویش وړ دی. اتم ټولګي کې ضرور نه ګڼم چې ډېر په وغږېږم، فقط یو څو مهم نکات چې دي هغه ذکر کوو. په دا اوله برخه کې تاریخچه ده، لکه تاریخ چې یایي، جغرافیه چې یایي، فقط دوې درې مهمې نکتې دي، هغه یادش کوو. یوه له پخوانیو تیوریو څخه تیوري نظریې ته ویلی کېږي. په د پخوا وختونو کې به علما تلل د اتوم په هکله به نظریات وړاندې کول. چا به وي چې اتوم د تجزیې وړ دی، د ویش وړ دی. بعضې علماو به وي چې ویش وړ نه دی. بعضو به داسې وي چې د یو اتوم جوړښت داسې ده لکه ممیز لرونکی کیک. تاسې که لیدلي وي یو رقم ته کیکونه دي، په هغه کې ممیز وي. ممیز په خوره وره ډول سره په دقیق کې موجود وي. بعضو علماو به وی چې د یو اتوم جوړښت داسې ده لکه ممیز لرونکی کیک. ځینې علما بیا په دې نظر وو چې یو اتوم جوړښت د شمسي نظام ته ورته دی. څه منم؟ د شمسي نظام مرکز چې د هغه لمر ده، دې لمر په شاوخوا کې سیارې څرخیږي، سیارې تویږي، څرخیږي. لکه څه رقم چې د لمر په شاوخوا سیارې څرخیږي، تویږي، حرکتونه کوي. په همدې ترتیب سره د یو اتوم د هستې په شاوخوا کې الکترونونه حرکت کوي. ایمو د دې مثالونو نه هدف مې دا و چې مختلف د اوس زه نن ورځ کوم درس دایم دا د اتوم تاریخچه درته وایم. اتوم تاریخچې نه مطلب داسې ده لکه مخکې مې چې یادوري وکړه. ځینې علماو به وي چې یو اتوم جوړښت دا ممیز لرونکي کیک ته ورته ده. بعضو به داسې وي چې د اتوم جوړښت دای د شمسي نظام سره مشابه کړو، لکه څه رقم ته چې د لمر په چاپېره سیارې حرکت کوي. په همدې ترتیب سره د اتوم د هستې په شاوخوا کې منفي چارج لرونکي ذرې د الکترونو په نوم حرکت کوي. ممکن تاسو سره اتم ټولګۍ د ډېرې پوښتنې پیدا شوي وي. ممیز لرونکي کیک سره څه رقم ته مشابه شو، یا فرض مثال شمسي نظام څه معنا لري. زه کوشش کوم چې ډېر په ساده الفاظو یې درته ووایم. الکترون څه معنا لري، پروتون څه معنا لري، نیوترون څه معنا لري. تاسې به اندېښنه نه کوئ. انشاءالله د هر یو درس روان ده، دا زه ډېر په تسلۍ سره انشاءالله یې تاسې پوره تشریح کوم.
نن ورځ د اتوم په هکله نظریات دي. د اتوم په هکله نظریات تر ټولو پخوانی نظریات چې د وتم ټولګي په کیمیا کې یادوري شوي دو هغه د دیموکریت تیوري دو یا نظریاتو. دیموکریتا دا نوم ما یې راوی، داسې کې مې یاداښت کړی یم درته. دیموکریتا دا فیلسوف و. دیموکریت داسې وي چې مواد ویشل کیږي خو په آخر کې داسې یوه ذره لوستر سي چې نور د ویشل کېدو وړ نه وي. هغه ذره چې د ویشل کېدو وړ نه دو په هغه ذره باندې دیموکریت د هغه نوم کېښودی، اتوم نوم کېښود. هغې ذرې ته یې اتوم وي. یور بیا تکراروم، دیموکریت داسې ووي چې مواد ویشل کیږي خو بالاخره په پای کې داسې یوه ذره لوستر سي چې هغه ذره نوره د ویشل کېدو وړ نه دو. هغه ذره چې نه ویشل کیږي هغې ته یې د اتوم نوم ورکړو. اتوم معنا نه ویشل کیږي. خو دې نه وروسته بیا د دلتون نظریې تر څو. دلتون نظریه اتوم ته یوه کوروي شکله ذره وویله. کوروي شکله، تاسې کوروي شکله ذره یوه لیبال توپ مو لیدلی وي، یا ممکن که چېرته کومو دفترونو ته لوړ وای هغه مو لیدلی وي. د نړۍ نقشه وي داسې وي لکه د موږ تاسې د لوبو والیبال چې وي دې ته بیرته شکل لري. دغه کره دو. د داسې یوې دلتون چې د یوه اتوم شکل چې ده د اتوم شکل دا یوه کوروي شکل ذره دو یا کرې ته ورته ده. خو د تامسون په نوم عالم چې ده تامسون نوموړې نظریه ومنله، څه ټاکه ټوکه یې ورسره ونه کړه. دلتون نظریه وي چې اتوم کوروي شکل ذره ده. تامسون د نوموړې نظریه قبوله کړه چې بالکل زه یې سره منم، خو یوه خبره اضافه کوم چې په اتوم کې به منفي چارج لرونکې ذرې هم موجودې وي چې هغو منفي چارج لرونکو ذرو ته الکترونونه ویلی کېږي. زه به وریم چې په دې به هم پوه شوي وي. د تامسون نه وروسته رادرفورد روغلو دا د یو بل عالم نوم ده. رادرفورد د تامسون نظریه چې وه د تامسون مدل چې و کوم شکل دا یې رد کړو. تامسون مدل یې رد کړو ځکه چې تامسون داسې وي چې یو اتوم جوړښت ممیز لرونکي کیک ته ورته ده. که کیک مې لیدلی په کیک کې ممیز خپره شوي وي. تامسون ووی چې د یو اتوم جوړښت داسې ده لکه ممیز لرونکی کیک، لکه سره کم چې په یوه کیک کې ممیز خپره شوي وي، په همدې ترتیب سره الکترونونه هم د مثبتو چارجونو کې خپره شوي دي. از کې هغه ممیز چې دي ممیز یې داسې کې د الکترونو سره مشابه کړل. دغه کوم جوړښت چې دا اتوم ته وړاندې کړو دا چا رد کړو؟ رادرفورد د تامسون مدل رد کړو. نه یې ورسره ومنله چې د ته کومه خبره کوې داسې نه دو. ده څه ووي؟ رادرفورد بیا داسې ووی، رادرفورد ووی چې د یو اتوم مدل شمسي نظام ته ورته ده. شمسي نظام ستوري دي، سیاري دي، لمر کنه دا په شمسي نظام کې حسابیږي. لکه سره کم ده داسې کې زه شکل ته رسم کم بیا زه باور یم چې ډېر په اسانۍ سره به پوه شم. دا تاسې فرض که دا د شمسي نظام مرکز شو لمر. دې په شاوخوا مدارونه دي. په دې مدارونو کې په هر مدار کې یوه سیاره حرکت کوي. ده ووی رادرفورد لکه څه رقم ته چې د لمر په شاوخوا سیارې حرکت کوي، په همدې ترتیب سره د یوه اتوم په شاوخوا کې د هستې په شاوخوا کې الکترونونه حرکت کوي. رادرفورد چې یې وکړل، رادرفورد داسې یو کار وکړو چې د لمر په شاوخوا کې چې کومه سیاراتو حرکت ده دغې سیارو حرکت
د الکترونو د حرکت سره مشابه کړو. نو موږ ځکه ویلی شو چې د رادرفورد د مدل د اتومي پوره دا شمسي نظام ته ورته و یا هغې سره مشابه و. که یو اتوم شکل مدل زه ته رسم کړم دغه شمسي نظام مدل و. دا فرض مثال یو اتوم دو دای هسته دو ایدې هستې په شاوخوا کې الکترونونه دي. فرض مثال دغه ځای کې سیارې دي، دغه ځای کې الکترونونه دي. د اتوم هسته یې لمر سره مشابه کړه، مدارونه خو داسې کې مدارونه دي په داسې کې دغه مدارونه یې په د مدارونو کې د الکترونونو حرکت چې دا څرخېدل چې دي دا یې د سیاراتو د حرکت د څرخېدلو سره مشابه وګڼل. نو موږ ځکه ویلی شو چې رادرفورد د نظر داسې و چې یو اتوم جوړښت چې ده شکل چې ده دا د شمسي نظام مدل ته ورته ده او تامسن ویلي و چې یو اتوم شکل یا جوړښت دا ممیز لرونکي کیک ته ورته ده. او دیموکریت ویلي و نظر یې لرلی و اتوم په هکله چې مواد ویشل کیږي بالاخره په اخر کې یوه ذره لوستر چې نور نه ویشلی کیږي. دغې دیموکریت هغې ذرې ته د اتوم نوم ورکړو. خو که په لنډ ډول ویلی هم شی چې دیموکریت په دې نظر و چې یو اتوم نه ویشلی کیږي او جندلتون هم د دې نظریه منلې وه. دیموکریت او جندلتون دواړه په دې نظر و چې اتوم نه ویشلی کیږي. اوس د رادرفورد نه 2 کوله وروسته بیا نیلز بور د یو عالم نوم ده دا د ډنمارک هیواد ده داسې وي چې الکترونونه د هستې په شاوخوا کې په ټاکلو مدارونو کې څرخېږي چې نه انرژي جذبوي او نه یې ایلوسویر کوي. څه معنی؟ هدف یې داسې و فرض مثال دا د یو اتوم هسته شو. هسته د یو اتوم مرکزي برخې ته هسته ویلی کېږي. دې هستې په شاوخوا کې دغه مدارونه دي. مدارونه د هستې په شاوخوا کې چې کومې دایرې ته ورته کرښې رسمیږي دې ته مدارونه ویلی کېږي. نیلز بور د ډنمارک هېواد دا په دې نظر و چې د الکترونونه په ټاکلو یا په معلومو مدارونو کې څرخېږي. فرض مثال کله چې دی څرخېږي دې څرخېدلو سره نه انرژي جذبوي او نه یې لوسویر کوي. انرژي جذبول یا لوسویر کول په هغه صورت کې امکان لري چې کله الکترون د یوه مدار نه ځي بل مدار ته. کله چې له ټیټو مدارونو څخه ټیټ مدارونه که لوړو مدارونو ته ځي نو په دا وخت کې به الکترونونه انرژي وخلي او د دې برعکس کله چې الکترونونه د لوړو مدارونو نه ځي ټیټو مدارونو ته نو په دې وخت کې به دی انرژي ایلوسویر کوي. او څومره چې د الکترونونه کوم دي دا چې هستې ته نږدې وي هستې ته دې الکترونو رابطه یا اړیکه به هستې سره قوي وي، کلاکه به وي، محکمه به وي، خو انرژي به کمه وي. او څومره چې الکترونونه د هستې نه لرې وي یو مدار 2 3 4 5 6 بالاخره 9 هر څومره چې الکترونونه لرې وي انرژي به ډیره وي انرژي خو له هستې سره به رابطه کمزوري وي ځکه چې هستې نه لرې کیږي. څومره چې الکترونونه هستې نه وریا کیږي نو په همغه اندازه به انرژي سره کمته وي انرژي به کمه وي او بخې انرژي به او هستې سره به رابطه کمزوري وي. دا ونن موږ تاسو درس خو فقط یو څو په لنډیز ډول لا بیرته بیا کوو. موږ تاسو اول اتوم تعریف کړو. اتوم which اتوم کلمه چې ده دا له اتوموس څخه اخیستل شوې ده او اتوموس چې ده اتوموس
اتوموس د نه ویشل کېدو معنا لري. اتوموس د نه ویشل کېدو معنا لري. اتوم مې تعریف هم کړو. د اتوم د یوه عنصر کوچنۍ ذره ده چې د همغه عنصر خواص ولري. فرض مثال که دا یو عنصر فرض کو دا د سرو زرو یوه خښته شوه یا د اوسپنې یوه ټوټه شوه، دا یو عنصر شو. دې عنصر نه چې زه کوچنۍ برخه روخلم دا خو تاسې پوهېدلو په خاطر لیکم. او یو اتوم په سترګو نه لیدلی کېږي. یوه ډېره زیاته کوچنۍ ذره د یوه عنصر چې دوی هغې ته اتوم ویلی کېږي. خو شرط به دا وي چې په دغه اتوم کې به د نوموړي یا مربوطه عنصر خواص موجود وي. دې ته اتوم ویلی کېږي. بیا مو ووایي چې اتوم په هکله نظریات دي یا اتوم تاریخچه ده. اتوم تاریخچه کې موږ تاسې دا ووایو اوله نظریه چې وه هغه دیموکریت وه. دیموکریت داسې ووایي چې یو اتوم د ویش وړ نه دی په لاندې ډول. نوموړې نظریه هم جندلتون ومنله. جندلتون ومنله. او د هغې نه وروسته بیا موږ تاسې د تامسن نظریه ووایي. د تامسن داسې وي چې اتوم جوړښت ممیز لرونکي کیک ته ورته دی. د تامسن نه وروسته بیا موږ ورغلو رادرفورد ته. رادرفورد وي چې اتوم جوړښت یا شکل دا شمسي نظام ته ورته ده. هغې نه وروسته بیا د نیلز بور ډنمارکي نظریه موږ ویله چې د رادرفورد نه یې 2 کاله وروسته بیان کړه. هغه نظریه داسې وه چې الکترونونه په ټاکلو په معلومو یا په مشخصو مدارونو کې ګرځي څرخیږي. چې په دې کله چې الکترونونه د داسې وي چې په ټاکلو مدارونو کې په معلومو مدارونو کې څرخیږي نه به انرژي وخلي او نه به یې لوسه ورکوي. انرژي وخواستل یا یې لوسه ورکول په هغه صورت کې امکان لري کله چې الکترونونه په مدارونو کې د ټیټو مدارونو نه انتقالیږي لوړو مدارونو ته. په دې وخت کې انرژي وخلي. او دې برعکس کله چې لوړو مدارونو نه ارڅي ټیټو مدارونو ته په دغه وخت کې دا انرژي لوسه ورکوي. بله مو دا خبره وکړه هر څومره چې الکترونونه هستې ته نږدې وي انرژي به کمه وي، په هستې سره به اړیکه یا قوه زیاته وي. او هر څومره چې الکترونونه له هستې څخه په فاصله کې وي یا لرې وي انرژي به زیاته وي، خو له هستې سره به یې رابطه کمزوري وي. نن ورځ وروسته ښه درسونه روان دي. دا درس داسې ولکئ تاریخ جغرافیه چې یوه تاریخچه وه داسې یوه لنډه نظر مو ورته وکړو. راتلونکې ورځ که ژوند وي موږ تاسې به د اتوم اجزا ویایو. اتوم د څو برخو نه جوړ شوی ده. کله چې موږ تاسې د اتوم اجزاو په نوم عنوان ویلو انشاءالله زه باوري یم چې هغې نه وروسته بیا تاسې په اتوم ډېر په اسانۍ سره پوه شئ. خو تاسې کورنۍ دنده به دغه وي د 3-4 نظریات مو ورته ویل دې نه خلص نتیجه راخلئ په خپلو کتابچو کې سره یاداشت کړئ. د وخت د کمبود په اساس نور درس نشو ویلی. تاسې روغ صحت او روغ ژوندی مونږ هیله ده. کامیاب او بریالي اوسئ. مننه. سلامت اوسئ.